السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله تېر درسونه مو په ښه توګه کتلي وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. نن بیا هم ګرانو شاګردانو د اکټیو انګلیش 1 بوک کتاب غواړم چې تاسو ته تدریس کړمه. که چیرې ګرانو شاګردانو تاسو کومه پوښتنه لرئ د درس په هکله او یا زموږ د ویډیویي درسونو په هکله او یا زموږ د غږ په هکله، نو ګرانو شاګردانو کامنټ برخه ستاسو په خدمت کې ده. موږ ته په کامنټ کې ولیکئ، انشاءالله موږ وکړلی سو چې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړو. ښه نو ګرانو شاګردانو راځو نور وخت نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. نن ګرانو شاګردانو شلم لوست ده، کتاب صفحه د 2 ده. که چیرې ګرانو شاګردانو تاسو لا تر اوسه پورې کتابو ته لاسرسی نه لرئ، تاسو کولی شئ له دې صفحې څخه ګټه واخلئ. ښه ګرانو شاګردانو، نن بیا هم آیټم آیټم 10 10مه برخه ده. ګرانو شاګردانو تاسو په دې درسونو کې this is وویل، it is هم وویل، that is هم وویل او د هغه مثبت جملې هم تاسو زده کړئ. مثال چې مثبته جمله به په ایټ کې جوړول، انصرف هم جوړولی شي. it is دلته متنم چې لیکل چې آیا دغه ده، خو د انسان لپاره هم دا نه استعمالول. هم دغسې په هي کې مثبته جمله چې جوړه کړه، په شي کې مثبته جمله جوړه کړه. خو نن ګرانو شاګردانو او په تېر درسونو کې بیا تاسو وویل چې سوالیه جملې جوړولې، ایز به بیا څرنګه جملې سرته راوست او سوالیه به جمله به په سوالیه بدلېده. او ګرانو شاګردانو تاسو تېر درسونو کې یو آر هم وویل چې یو آر تاسو یې یو آر سارا خان، آی ایم عمر، یو آر سارا خان. تېر درسونه که تاسو هم کتلي وي، دا درسونه مخکې وویل چې یو آر دلته آر استعمالوو، تاسو یاست یې، او آی ایم زه یم. دا هم ګرانو شاګردانو تاسو وویل. نن ګرانو شاګردانو تېر درسونو کې تاسو دا مثبتې جملې وویل، خو نن ګرانو شاګردانو دا څرنګه دا دغه چې سوالیه جمله جوړوي، یعنې پوښتنې جمله ترې جوړوي، څرنګه پوښتنه باید وشي. ګرانو شاګردانو دا ډېره اسانه طریقه ده. ما مخکې هم درته دغه کومکي فعلونو سره چې یو جمله کله تاسو په پوښتونکې جمله سوالیه جمله بدلوئ، نو کومکي فعل ګرانو شاګردانو تاسو څرنګه کوئ، انګلیسي قاعده ده، ما جملې سرته راولئ او نوره جملات هغه جمله د نوم هغه شی خپله ولیکئ. ما چې یو د جملې سرته راولئ او جملې څرنګه کېږي، یعنې کومکي فعل، خو دلته په یو آر کې بیا چې آر جملې سرته راولئ، چې جمله په سوالیه بدلېږي. دغسې په ایټ ایز کې هم ګرانو شاګردانو تاسو وویل چې کومکي فعل هغلته ایز و، هغه به جملې سرته راوست. دلته وینئ جملې سرته پسې راوست، جمله په سوالیه بدلېده. نن هم ګرانو شاګردانو ډېر اسانه درس ده، نو په دغه کې خبرې کېږي څو پوښتونکې جملې دي. اول مثال یې ګرانو شاګردانو راخیستلی تاسو ته وایي are you a boy؟ وایي آیا تاسو یاست یو هلک؟ مخکې ګرانو شاګردانو دا به څرنګه ویل کېدای چې مثبته جمله به یو آر بسې و، یعنې آر بسې دلته و، یو آر ا بوای، تاسو یاست یو هلک. خو دلته اوس ګرانو شاګردانو کومکي فعل جملې سرته راغلی ده، دا جمله څرنګه په سوالیه بدله شوې ده چې آیا تاسو یاست یو هلک. ګرانو شاګردانو خو یوې خبرې ته پام نیسئ، دلته به تاسو داسې نه شئ کولی چې ایز استعمال کوئ. ایز هم کومکي فعل لري، ورسره چې کوم کومکي فعل استعمالیږي هغه به تاسو استعمالوئ. له ایټ ایز سره چې مثبته جمله به چې هغه په سوالیه بدلېده، نو هغلته به چې کومکي فعل جملې سرته راوست، ایز به م راوست. آر ګرانو شاګردانو تاسو نه شئ راوستی، داسې نه شئ تاسو، خو آر هم کومکي فعل ده، ایز هم کومکي فعل ده، تاسو وایئ چې موږ ایز راولو. نه ګرانو شاګردانو دا په انګلیسي قاعده ده، هر یو سره به خپل کومکي فعل استعمالیږي، که په سوالیه جمله ترې جوړېږي، که منفي جمله ترې جوړېږي، که مثبت جمله ترې جوړېږي، د هر یو سره خپل کومکي فعل استعمالیږي. دلته له یو سره ګران شاګردانو کومکي فعل چې د آر استعمالیږي، اوس که مثبته جمله پرې جوړېږي هم آر استعمالیږي، او که
سوالیه جمله پې جوړیږي هم ار استعمال سوی. نو ګرانو شاګردانو ار جملې سرته راغلی جمله سره په سوالیه بدله سوې ده. او ګرانو شاګردانو جواب ورته څرنګه ده؟ بس ورته اول جواب ورته څرنګه ده؟ منفي ده چې نه، نو I am not معنا خو ګران شاګردان تاسو پیږئ چې زه نه یم. معنا خو د آی سره ګران شاګردانو کومکي فعل چې استعمالیږي ام استعمالیږي، ایز او ار نه سره استعمالیږي. لا سره کومکي فعل ام تنه ام استعمالیږي. I am not نه زه نه یم. نو بیا پوښتنه کوي چې are you a girl؟ آیا تاسو یو جنکۍ یاستئ؟ نو ګران شاګردان دا در جواب ورته څرنګه ده؟ مثبت ده چې yes هو، yes هو. I am زه یم، یعنې زه جنکۍ یم، د جنکۍ وایي. دغه دوه مثال ګران شاګردانو هم اسانه ده. اول جواب ورته منفي ده، دویم ورته څرنګه ده؟ مثبت ده. بیا هلک پوښتنه کوي چې are you سارا خان؟ چې تاسو سارا خان یاستئ؟ نو اول جواب ورته منفي ده چې نه، نو I am not نه زه نه یم. بیا پوښتنه کوي چې are you ذئب؟ آیا تاسو ذئب یاستئ؟ نو دویم جواب ورته ګرانو شاګردانو څرنګه ده؟ مثبت ده چې yes، yes I am هو زه یم. ام معنا چې ده یم، هو زه یم. نو ګرانو شاګردانو دغه نوو مثالونه ستاسو ته راخیستي وو. ډېر اسانه درس وو دغه. ما چې به ګرانو شاګردانو تېر درسو کې هم تاسو وویل چې کله جمله په سوالیه بدلوئ مثبت جمله، نو تاسو به کومکي فعل خپل کومکي فعل چې شی سره استعمالیږي هغه به ګرانو شاګردانو تاسو څرنګه کوئ جملې سرته راولئ، لکه دغه آر تېر درسو کې هم تاسو وویل. نو خپله به ګرانو شاګردانو تاسو ډېر کار پرې کوئ. د انګلیسي زده کړه چې څوک انګلیسي ژبه زده کوي نو باید ډېر کار وکړي، ډېر جملې خپله ځانه جوړې کړي تر څو خط یې هم صحیح سي او تلفظ یې هم ډېر ویل یې تلفظ ښه قوي کوي او دغسې تلفظ یې سپل یې یادول ګران شاګردان دا تاسو سره په املا کې څرنګه ډېره مرسته کوي. ښه ګران شاګردانو تاسو اوس خپلو کتابو ته پام وکړئ، دا لاندې جدول ته وګورئ. پورته یې کې لیکلي دي read aloud څه معنا په لوړ آواز ویل، ډبل ایس یعنې ډبل ایس. ډریس ګران شاګردانو څه معنا؟ کمیس ته وایي. مس ریاض مس ریاض مس ام آی ډبل ایس ګران شاګردانو دا ماته وایي دا دي ښاغلي په معنا ده، یعنې ښځې ته استعمالیږي. او ګلاس خپله ګلاس ته وایي. او کلاس ګران شاګردان چې ته وایي دا سیم ته وایي. ښه نو ګران شاګردانو دغه و ستاسو د نن ورځې درس، په دې هیله چې دا تاسو سم زده کړئ او خپله هم ډېر پرې کار پرې وکړئ. نو تر بل درس هم ګرانو شاګردانو الله عمل څه ښې چارې ولرئ.